په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو خپل د یوټیوب چینل نوم بدل کړو، یعنې د یو نوم څخه بل نوم ته موږ څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل بدل کړو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. که چیرې په فیسبوک او یوټیوب کې مشکل لرئ، نور په کامنټ کې ولیکه، نور به د کمپیوټر سکرین په پردې ګورو. Welcome Afghan World Education YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به یوټیوب اوپن کې ما سره تیار اوپن دی، دلته سمه ده زه دا خلاصوم. دې نه بعد به ته راشې په دې پروفایل باندې به لیفت کلیک وکړې، لیفت کلیک نه بعد یوټیوب سټوډیو به ووهې، ډبل کلیک به پرې وکړې. دې نه بعد به ته راشې دا کونج ته، دې کونج ته چې کله راغلی دلته به ته پیدا کې کسټمایزیشن، په دې به ډبل کلیک وکړئ. ډبل کلیک نه بعد به ته راشئ بیسک انفو ته. بیسک انفو ته چې کله راغلی دا پنسل علامه چې تاسو ګورئ په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ. ایډیټ چینل نیم دا دی چې کله ووهه. دې نه بعد به ته دا نوم سلیکټ کړئ، دلته به ته یو نوم ورکړئ. دلته نوم ورکومه افغان ایجوکیشن. افغان ایجوکیشن مې نوم ورته ورکړه. پبلش به ووهې. پبلش موږ سره ډېر ضروري دی، ځکه که چیرې پبلش ته ونه وهې موږ سره دا نوم نه بدلېږي، هماغه نوم دی ښه. کله هم چې نوم ورته بدل که سمه ده، زه ګورم ویو ا چینل، ویو ا چینل باندې وو ځان ښه مطمئن کوو موږ سره دا زموږ د چینل نوم بدل شوی دی او که نه دی بدل شوی. موږ سره دلته مکمل زموږ د چینل نوم بدل شوی دی. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو خپل د یوټیوب چینل نوم بدل کړو، تغییر کړو، بل نوم ته واړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. ښه ورځ ولرئ.